بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کویټه کوهستان کې فیتا ټول ملګرو پر اتګ باندې په خیر راغلی او هرکلی وایم. رښتیا خبره ده چې نن زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ هغه پښتون فکر چا چې ټول عمر د دې وطن سندرې ویلې دي، چا چې ټول عمر زمونږ احساس مخکې رسولی دی، ډېر محترم ګلزار لالا هغه زمونږ مشران میلمانه دي. زمونږ درویش صاحب ډېر ښاغلی د تعلیم د لارې لګیا دی، هلې ځلې کوي، هغه موږ سره دي. او تاج زمونږ تاج وزیر هغه فکر چې سیاسي مبارزه مخ په وړاندې وړي او زمونږ احساسات ځان سره خوندي کوي. زه لنډې خبرې کوم او نور به بیا مشران اورو. بابر هم ولاړ دی، نور ملګري هم دي. څومره چې زمونږ ملګري دا غږ اوري نو دا یوه خبره تاسو د ځان سره خوندي کوي. صابر صاحب وایي چې څه د جلسې، څه د جلوس، څه د غزا شهیدان، موږ بې هنره پښتنو سره پلها شهیدان. او په میدان ما جنګوي، ما له شاباسۍ راکوي، خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. نو دا نن چې موږ ناستو یا کوم ملګري ولاړ دي دا د میدان ویش دی. زه غواړم چې زما په وطن کې دی زما رور ته هم روزګار میلاو وي. زه غواړم چې زما د وطن په زمرود دی زما اختیار وي. زه غواړم چې زما د وطن د غر نه راوتې کولا او کرومایډ په دې کې زما هم برخه وي. دلته نور خلک راځي، کاروبارونه کوي، دلته روزګارونه ورکوي. ولې نه چې زما پښتون رور که هغه د کویټې دی، که هغه د تورغر دی، که هغه د دیر دی او که هغه د پیښور دی، چې هغه هم دلته روزګار شروع کړي. بیا د هغه سره لس اته کسان وتړلی شي او هغه دغه سلسله مخ په وړاندې بوځي. زه نن زمونږ مندوخیل صاحب ته مبارکي ورکوم. اگر چې دغلته د شاهین کمیس ته مخامخ زما خپله هم کویټه خیبر کیفی ده، یو قسمه دا زمونږ کمپیټیټر دی. خو دا زما ایمان دی چې بشر صاحب وایي چې دا وخت نه دی چې پرېږدو د یو بل سره رشتې تاوان دی زما ستا نه ستا زما نه بېلېدل. موږ به ډېر لوی تاوان وکړو که موږ دا پښتانه د یو بل نه بېل شو. زه په دې جذبه باندې راغلی یم چې څه سټرنث به د دی، څه سټرنث به زما وي، نو موږ به یو ځای یو طاقت جوړېږو او مخکې به ځو. موږ به دې جړېدلې دردېدلې سیمې ته روزګار ورکوو، موږ به خلک ځان سره په کار کوو. نو مندوخیل صاحب زما هر قسمه نیک احساسات تا سره دي. څه مسله راځي، که د فوډ کنټرولر مسله وي یا نور د ټیکسز کومه لږه ډېره موږ اوس په دې باندې پوه شو. زه در سره د نیمې شپې هم ولاړ یم او زما دا ایمان دی چې ته زما رور یې، ستا کور نغری زما کور نغری دی. وایي چې د زړه علاج کېږي، د لیور ټرانسپلانټ کېږي، دغسې د کینسر علاج هم اوس ممکن دی، خو د بدنیتۍ، د تنګ نظرۍ او د منفي سوچونو علاج نه کېږي. د دې علاج به موږ په خپله کوو او هغه په دې باندې چې موږ هر سړی خپل وګڼو، موږ هر سړی اون کو. ساحل صاحب وایي چې خدای خبر ستا نظر زما د نظر ضد ولې دی، موږ خو دواړه د بارودو په ډېرې ولاړو. نو موږ غم یو دی، زمونږ دړ یو دی، زمونږ احساس یو دی. یو ځل بیا ورته مبارکي ورکوم او ټولو ملګرو ته زما د پیج د لارې که ګوري زمونږ مندوخیل صاحب دلته د کویټې کوهستان کیفی په نوم باندې یو بل سیټ اپ شروع کو. نو دلته هم تاسو راتلی شئ، د سره به ډېر کسان په روزګار باندې. تاج وزیر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راسره خپلې لنډې خبرې شریکې کړي. ډېر محترم تاج وزیر صاحب. په ټولو نه اول خو موږ سلام مندوخیل ته او ډاکټر صاحب ته ګلباز ته او دوی ته موږ مبارکباد ورکوي زړه د کومې نه. او نن دوی داسې قیمتي خلک راغوښتي دي دلته چې کوم ناست دي په دا پنډال کې موږ سره، کڅنګرې موږ سره نن ګلزار لالا ناست دی، درویش ناست دی او نور مشران ناست دي. او یو ګلزار لالا چې نن په دا پروګرام کې حاضر دی، زه وایم چې ټول پښتانه حاضر دي. او انشاءالله دغه د خبره درته وکړه چې نیت کمۍ یا دا خبرې معنی پېښور ډېر غاټه سینه لري او دغه خلکو مخ ته کویټه، کراچۍ په دا وطن پنجاب کې کاروبارونه کول. ماشاءالله نن دغه وروڼه هم نن دلته کاروبار شروع کړي. انشاءالله دا پښتانه به دغسې مینه ورسره کوي. او دلته اچای پروګرام داسې پروګرام نه و چې موږ مطمئن وای که څنګه چې د کویټه کوهستان یا نورې کویټې کیفې جوړې دي. نن دغه پښتانه او سپیشل د زموږ علاقې خلکو د چای ډېر شوقین دي او داسې چای نه ورته میلاوې ده. او موږ د زړه نه دوی ته مبارکباد پیش کوي. او دا نور میلمانه چې څوک راغلي تکلیف یې کړی دی د یې ټول شکریا زړه کومې نه موږ شکریا ادا کوي چې د پروګرام کې شرکت وکړو. بیا یې موږ ته څو خبرې موقع راکړله سپیشل د افغان. ډېر شکریا، ډېره مننه، ډېره زیاته مننه کوم تاج صاحب. منمه په یورپ کې ملګرتیا په میکده شي خو دلته کې جوړېږي په کاوه انډیوالي.
زمونږ قهوې زمونږ چای دا پښتني اقدار دی درویش صاحب را سره ناست دی هغو به خپل لنډ نظر شریک کړي تاسو د لاسونو ډېره مننه د افضل افغان او د ملګري تاج وزیر د دومره خوږو خبرو نه پس مبارکي ورته وایم مندوخیل ملګري ته او ډاکټر ګلمرجان ته لنډه یو خبره درته دا کوم چې دا عام کیفې نه ده دلته دا خلک بیا د افسر افغان د خبرو ته تاسو ته دغه احساس به کېږي چې د دې کیفې مقصد څه دی او د دې ګټې به څه وي که تاسو وګورئ زموږ په ټولنه کې چې کوم هغه د سوشل موومنټس په هغه ژبه کې ورته وایي چې موبیلایزینګ سټرکچرز ورک شوي وو حجرې جوماتونه د خلکو د راټولېدلو ځایونه تاسو به په دې پېښور یونیورسټۍ کې هم کتلي وي چې څومره کیفې وې د هغې نه یې هغه جوړ کړ د ماشومانو د لوبو شیان پکې ګرځېدل هغه چې کوم موبیلایزینګ سپیسیز وو هغه ختم شو ختموي یې او دا یو سیاسي عمل دی یو سیاسي دسیسه ده چې دا نه غواړي چې د کام دغه ځوانان راټول شي کینی د چایو په بهانه باندې په خپلو ستونزو باندې په خپلو شریکو ستونزو باندې بحث وکړي او بیا یې د حل لارې چارې ولټوي نو زموږ دغه هیله ده که د افسر افغان کیفې ده یا د ډاکټر ګلمرجان دي ملګري دي دغه ځای را جوړ کړلو دا به یوازې د چای او د خوراک ځای نه وي یقین وکړئ چې زه به نه وی تللی بل یو ځای که هر څومره غټ هوټل خلاص شوی وي که هر څومره غټه کیفې خلاصه شوې وي او که ما ته د سفر دغه خرچه راکولې بیا هم نه ورتلمه دلته ځکه راغلو چې موږ ته پته ده چې دغه ځوانان دا سیاسي ځوانان دي دا د کام درد لري د کام غم لري او بیا یو نیټورک لري دغه خلک یې پیژني زه دا هیله کوم چې دغه ځوانان به په اوزګار وخت کې راځي دلته به کیني خپل فکر به سره شریکوي چای به هم سکي او دا به د دوی نه زموږ خواست وي چې د نورو هوټلونو نه د نورو کیفو نه ښه خوراکونه په کم قیمت زیاتره سټوډنټان دي هغه به دلته درته راځي خدای دې بختور په کام پسې دې خدای بختور ډېره مینه او احترام د واده زلمی خو زموږ نه هېر و ډېوې لاندې تیاری دي ډېره مننه دلته نن په دې ورځ په دې خوشحالۍ کې د یو کاروبار د بزنس په سلسله کې راغونډ شوو ملګرو ته په لومړي سر کې زه یو شعر ډالۍ کوم ښه په ډاډه زړه راځئ ملګرو سترګې په خپلو بڼو نه درنېږي زه دا خپل احساسات دا خپل اظهار د خوشحالۍ نه سم کولی هغه الفاظ نه لرم چې تاسو ته ټولو شکریا ادا کړم لکه دلته مشران چې راغلي دي ګلزار لالا پرویز تاج وزیر صاحب افسر الملک افغان صاحب دلته له موږ سره وکیله برادري زموږ غسیده وکیلان ورونه خصوصا ملک اختر زمان وکیل صاحب دی جواد وکیل صاحب دی عمر علي شاه عثمان خیل دی سلیم صاحب دی نور ډېر ملګري وکیلان راغلي دي د هغو ډېر شکریا ادا کوم او دلته له موږ سره چې په دې کار کې په هر ډول باندې په هر لار باندې چې چا څنګه مرسته کړې ده د هغو ډېر زیاته شکریا ادا کوو او بیا نن چې څوک راغلي دي چې موږ بلنه ورکړې ده دوی تر هغه زموږ ته توقع زیاته راغلي دي او ډېر په خوشحالۍ راغلي دي دا ځای زموږ نه دی دا ستاسو دی د دغو خلکو دی نو زه په دې ډېر خوشحاله یم چې خدای دا کار له موږ واخیستلی چې تاسو دغه د ناستې ځای د یو خوراک ځای موږ تاسو ته درکړی دا به د خوراک او د څښاک ځای دومره نه وي لکه زموږ د ناستې ځای چې به وي دا یو حجره هم د هوټل هم دی د ناستې ده هغه ټولنه چې په هغه کې بحث مباحثه نه کېږي ډایلاګ نه کېږي هغه ټولنه په مثال د مړې ټولنې او په کومه ټولنه کې چې بیا ډایلاګ کېږي خلک خپل خیالات سره تبادله کوي شیر کوي هغه ته ژوندۍ ټولنه وایي زموږ نیت هم دا و چې دا خلکو ته د ناستې د پاسې ځای جوړ کړو هغه راځي کښېني دا سیاسي مجلسونه سره کوي یو د بل په غم سره شریک کړو نو نن چې تاسو دا ټول خلک راغلي یاست زه د ټولو شکریا ادا کوم د پروفیسر ګلمرجان صاحب ما ګلمرجان صاحب په دې کې شریک یو شراکت هم دی ما د ګلمرجان صاحب لخوا د ټولو خلکو چې راغلي ملګري انډیوالان سټوډنټ دلته د شاوخوا خلک د ټولو شکریا ادا کوو هر کله راشئ او ډېر خوشحاله یو ډېره مننه کور وداسه تل آباد او خوشحاله اوسئ سلام علیکم مندوخیل صاحب نه سوال دی که زما د کیفې ګاهک راتله نو واپس به یې راشړې که نه دا زما ستا به کاونټر سره شریکېږي لاسونه ډېره پړقاوله وکړي ډېره زیاته مننه کومه ای وخته ستا د تګ لارې زمونږ دي ستا نه دي منزل که زمونږ نه شو مزلونه خو به وي را سره ناست دی څنګه چې ما په شورو کې ذکر وکړو ډېر زیات احترام ورته لرو او که د هغه انتخاب شوی یو کلام باندې موږ خبره کوو په دې باندې ورځې هفتې میاشتې او کلونه لګي
ډېر محترم ګلزار عالم لالا ته ستاسو په ډېر احترام کې بلنه ورکوم زمونږ مشر مېلمه دی هغه خپل نظر کوي داسې دا وروره چې دا ملګري خو لګیا دي خوشحالېږم دا مشوره سلام ته زما په خیال چې موږ خو ډېر ستړي شوي وو چې دا خبرې مو ورته کولې نو نن هغه روز موږ ما په خپلو سترګو ولیده او ملګرو مو ولیده شکر الحمدلله چې دا زه څنګه چې درویش جان ویلې نو دا به زموږ د ناستې ولاړې ځای وي انشاءالله په دې کې به موږ ډېرې بنډارونه هم کوو ډېرې خبرې به هم کوو او کېدای شي زه پکې را روان زما کومه سندره روانه د هغې ویډیو هم پکې جوړه کړم دا به انشاءالله په شریکه باندې دا کار په مخ وځو سلام او ډاکټر صاحب ته ډېره ډېره مبارکي وایم و پښتو کې دغه کې فارسي کې متل دی چې دیر آیا درست آیات که نه نو دا موږ ډېره مخکې دا خبرې به کولې خو ښه دی چې عملي شکل یې نن واخیستو او ډېر خوشحاله یم الله دې وکړي چې دا زما د دوی دا قدم چې موږ الله تعالی په دې کې برکت واچوي او دا ځای چې کوم دی نو دا زموږ د ناستې ولاړې څنګه چې په کوټه کې زموږ ځایونه شته دی چې هلته موږ کینو پاسو ملګري پاسي هلته بحثونه کوي هلته خبرې کوي هلته یو بل سره خپل فکر شریکوي خپل نورې هلې ځلې نو دا ډېره خبره ده چې په پېښور کې هم داسې یو ځای را پیدا شو داسې ځای جوړ شو چې هلته موږ په خلاص زړه باندې کېناستلی شو یو بل سره خپل غم خپل خوشحالي د هر څه ورسره شریکولی شو نو بیا هم اخره کې چې کوم دی نو د راغلو ټولو مېلمنو محترمو چې کوم هلته ناست دي د هغوی مننه کوم د نورو ټولو ملګرو مننه کوم